فيقول العبد الفقير إلى الله الغني عبد الحق الحنفي: سمعت من سيدي وسندي ووسيلتي إلى الله الشيخ غلام حضرت غلام رحمه الله قال: وبالسند المتصل مني إلى شيخ الإسلام والمسلمين أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري اليماني رحمه الله: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. صدق الله خالقنا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. د جامعه د معزز او مکرم علماء کرام مشایخ عظام د بیرون راغلی قدرمن ملمنو د خپلو ګرانو طالب العلمانو په اجازت باندې یو څو مختصرې خبرې ستاسو درانه حضور ته عرض کول غواړم. رب کریم دې اولا ما ته ورباندې د صحیح وینا او د عمل کولو توفیق راکړي او بیا د الله تعالی تاسو ته د اورېدلو او د عمل کولو توفیق درکړي. معزز سامعینو، زمان وړاندې شیخینو ډېرې قیمت بها خبرې تاسو طالبان ورونو ته عرض کړې. د دوی په وینا د الله تعالی موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي. زه هم یو څو خبرې چې سره د اولې ورځې نه د یو بل په مرام او مقصد پوه شو، یو بل وپېژنو. هغه مهمې نقطې چې دا بسته کال موږ او تاسو ته د هغې شرایطو، اصولو، ضوابطو لاندې ژوند تېرول پکار دي. د هغې یاد دهاني باید د اولې ورځې نه یو بل ته وکړو. څلور خبرې اهمې ستاسو حضور ته وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې په غور یې واورئ. اول اهمه خبره طالبانو څه آداب دي متعلمینو لره. باید د دغې آدابو موږ او تاسو پوره
پوره پوره لحاظ او خیال وساتو د پاره د دې چې الله تعالی په دغې شروع کې او په دغې درسونو کې مونږ او تاسو ته بصیرت نصیب کړي. دویم څه آداب دي معلمینو لره. نو اوله مرتبه کې ځان ته اوروم باید معلمین او استادان د هغې آدابو لحاظ وساتي. درېیمه اهمه خبره تعارف او پیژندګلو زمونږ او ستاسو د دغې جامعې ده او ورسره په څلورمه مرتبه کې تعارف او پیژندګلو د اساتذو او د دوی نظر او رای او عقیده. د دې لپاره بیانوم چې خدا ناخواسته سبا ورځ د چا د شبهاتو ښکار نه شي. څوک مو په